د تراویح مونځ مکمله ویډیو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د تراویح مونځ په حوالې سره یو څو اهمې خبرې کوم. لومبنۍ خبره د تراویح مونځ نیت څنګه دی. دویمه خبره د تراویح مونځ فضیلت څه دی. دریمه خبره د تراویح مونځ چې دی دا نفل دی که فرض دی که سنت دی که واجب دی دا څه شیز دی. څلورمه خبره تراویح چې دی دا 8 رکعات دی او که 20 رکعات دی. پنځمه خبره کم انسان چې تراویح نه کوي آیا دا انسان په دې ګناهګاریږي او که نه ګناهګاریږي. شپږمه خبره کم انسان چې تراویح نه کوي آیا د دې انسان روزه قبليږي او که نه قبليږي. دا یو څو خبرې به ان شاء الله زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. کوشش وکړئ زموږ عزتمندو چې ویډیو ضرور وګورئ او د کتلو نه مخکې شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسېږي. ټیک شو جی خجی نو راځو اولنې خبره ته. تراویح مونځ چې دی زموږ عزتمندو دا فرض دی که سنت دی که نفل دی که واجب دی دا څه شیز دی. زموږ عزتمندو دا سنت مؤکده دی. څنګه چې انسان سحر مونځ سره 2 رکعاته سنت مؤکد کوي، ماسپښین سره 4 رکعاته څلور مخکې 2 وروستو 4 رکعاته سنت مؤکده کوي، ماښام سره 2 رکعاته سنت مؤکده کوي او ماسخوتن سره 2 رکعاته سنت مؤکده چې څنګه انسان کوي نو دغه شانت تراویح هم سنت مؤکده دي. صحیح شو کنه؟ نو اوس د تراویح مونځ نیت څنګه دی. نو د تراویح مونځ نیت چې دی زموږ عزتمندو دې ته توجه وکړئ. نیت خو اصل کې د زړه نه دی چې بس زړه کې تاسو نیت وکړو ستاسو نیت وشو. او که چېرې بیا هم څوک په خولې باندې نیت تلل غواړي نیت ویل په خولې غواړي نو بیا دې داسې ووایي نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته سنت مؤکد تراویح مونځ کوم د دې میاشتې د رمضان خاص د الله پاک دپاره په دې حاضر امام پسې محمد کعبې شریفې په لور کوم. الله اکبر. ټیک شو؟ بس دا د تراویح مونځ نیت شو. خجی اوس راځو د تراویح مونځ فضیلت طرف ته. نو زموږ عزتمندو د تراویح مونځ ډېر اوچت فضیلت ثابت دی، بے انتها اوچت فضیلت ثابت دی. د یو روایت مطابق د تراویح مونځ صرف په یوې سجدې باندې الله رب العزت انسان ته 15 نیکۍ ورکوي. د ابو داود شریف د روایت مطابق الله رب العزت د تراویح مونځ یوې سجدې په بدل کې بنده ته 2000 نیکۍ ورکوي. او د دریم قول مطابق الله رب العزت په یوې سجدې باندې انسان ته 24000 نیکۍ ورکوي، 4000 نیکۍ ورکوي. زموږ عزتمندو چې 4000 نیکۍ صرف په یوې سجدې ته ملاویږي نو په هر رکعت کې 2 سجدې دي نو 24 ته چې په 2 کې ضرب ورکړي نو 48000 نیکۍ ته ناراضي. زموږ عزتمندو او بیا چې 20 رکعات تراویح دي زموږ عزتمندو نو چې 48000 ته په 20 کې ضرب ورکړي د دې ناراضي 9,60,000 9,60,000 ته راضي. زموږ عزتمندو نو صرف په سجدو باندې الله رب العزت انسان ته 9,60,000 نیکیانې ورکوي. زموږ عزتمندو نو تاسو بیا سوچ وکئ تراویح کې په الحمدو چې څوک ووایي هغې بیل ثواب دی، سبق چې پکې ووایي هغې بیل ثواب دی، اتحیات چې پکې ووایي هغې بیل ثواب دی. نو زموږ عزتمندو څومره په لکونو نیکۍ پې ملاویږي د تراویح مونځ په بدل کې بنده ته. زموږ عزتمندو نو کوشش وکړئ چې دا درنه هېڅکله ضایع نه شي. خاجي اوس درېمې خبرې ته راځو چې تراویح مونځ چې دی کم انسان نه کوي نو د دې انسان روزه قبليږي کنه. زموږ عزتمندو بهشکه روزه قبليږي. تراویح چې دی هغه ځان له عبادت دی، روزه ځان ته عبادت دی. نو که یو انسان تراویح ونه کړي نو روزه قبليږي خو لیکن د تراویح له اجر نه محروم شوم. خاجي اوس بلې خبرې ته راځو کم انسان چې اسې به تراویح مونځ پرېږدي آیا دا انسان په دې ګناهګاریږي او که نه ګناهګاریږي. نو زموږ عزتمندو بالکل به ګناهګاریږي، سخت ګناهګاریږي په دې باندې. کم انسان چې اسې به تراویح مونځ پرېږدي څنګه چې انسان د سحر مونځ کې 2 رکعاته سنت پرېږدي په دې ګناهګاریږي. دغه شان د ماسپښین مونځ کې 4 رکعاته سنت او 2 رکعاته سنت مؤکد چې پرېږدي په دې چې څنګه ګناهګاریږي. ماښام سره 2 رکعاته پرېږدي، ماسخوتن سره چې 2 رکعاته سنت پرېږدي او په دې چې څنګه انسان ګناهګاریږي همدغه شان د تراویح مونځ هم چې څوک قصدن پرېږدي همدغه شان پې ګناهګاریږي. او دا انسان چې بیا قیامت په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخې ته شي نبی علیه السلام به ته بیا مخ اړي چې تا زما سنتو نه مخ اړولی تا زما سنتو ته سپک کتلی. نو زموږ عزتمندو کم انسان چې تراویح مونځ اسې بیسه پرېږدي که څوک عذر وي ورته بیمار دی کمزور دی هغه بیا له خبره ده. خو که څوک اسې بیسه پرېږدي
هغه بیا سخت ګناهګاریږي په دې باندې. ټیک شو خاجي اوس بلې خبرې ته راځو چې تراویح مونځ چې دی دا 6 رکعاته دي او 8 رکعاته دي. زما عزتمندو تراویح مونځ چې دی دا 6 رکعاته دی 8 رکعاته نه دی ښه 8 رکعاته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قیام الليل یعنی تهجد منځو. قیام الليل او قیام رمضان کې ډیر زیات فرق دی زما عزتمندو. یو قیام رمضان دی هغه تراویح دی او قیام الليل چې دی تهجد دی. قیام الليل چې زما عزتمندو اب ټول کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاری ساتل 8 رکعات تهجد به کول زما عزتمندو. او تراویح چې دی کنه قیام رمضان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې صرف 3 ځله کړی دي او 6 رکعات کړی دي. ټیک شو 6 رکعات کړی دي خو بیا صرف د دې وجه نه پرې خو دي چې صحابه کرام ډیر په مینه محبت سره راتلل او جماعت کې بیا زینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هغه د مجبورۍ نه پرې خو اسنه چې په امت باندې دا فرض بیا چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور رالو بیا هغه باقاعده حکم وکړو. کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرام غټ کاریو هغه ته حکم وکړو چې تبه د صحابه کرامو ته مخ کې ادرېږي جمع ورکی او ټول قرآن پاک ختم به ورته کی. نو کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ به 6 رکعات تراویح ته بیا کولی او کې به ټول قرآن پاک وته اورولو. زما عزت بندو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا باقاعده حکم کړی دی چې ټول به 6 رکعات کوي. بیا هغه نه بعد چې سونه ادوار راغلي د صحابه کرامو ټول په ټول 6 رکعات کړی دي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ 6 رکعات بیا کړی دي او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ټول چې سونه راغلي دي هغه بیا 6 رکعات تراویح کړی دي. زما عزت بندو نو 8 رکعات تراویح نه دي زما عزت بندو. تراویح چې دي هغه 6 رکعات دي. 8 رکعات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تهجد او تذکرہ ده چې بعض خلک دغه تراویح ته مراد اخلي. زما عزت بندو دا یو څو خبرې مو اورېدې د تراویح مز په حواله سره ک بیا په کیستو څه تاسو څه پوښتنه کمنټ وکړئ ان شاء الله په کمنټ کې به عزت تاسو پوي کم ټیک تا کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډیر شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو. الله پامان.